الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او په هغه سیرت کې خبره د خندق د غزا روانه وه چې هغې ته غزوه احزاب هم ویلی کېږي او غزوه خندق ورته هم ویلی کېږي. د خندق غزا اسباب د هغې بیان شوي، څه اسباب و، څه وجه وه، دا جنګ د څه د لاسه شوی و. بیا د هغې نه بعد عادت د دشمنانو، عادت د مسلمانانو او څنګه سخته په مسلمانانو باندې راغلې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د بعضو قبایلو سره د صلح کوشش هم کړی و چې بیا صحابه کرامو بعضو مشوره ورکړه چې صلح نه کوو، او د هغې نه علاوه نور تفصیل هغه بیان شوی و. دا دریم بیان دی د دغه غزا په سیرت کې. اخرنی خبره موږ دا بیانوله، یو واقعه را پېښه شوې وه چې په هغې کې جنګ شوی و، مقابله شوې وه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه او د عمرو بن ود په منځ کې. هغه مقابله عمرو بن ود په مردارېدو سره ختمه شوې وه او علي بن ابي طالب رضی الله عنه الله په هغې کې فتح ورکړې وه. عمرو بن ود مشهور شهسوارو د عربو، د قریشو نه بلکې د عربو مشهور شهسوار هغه و عمرو بن ود. او چې کله هغه مردار کړی شو نو مشرکانو بیا دا مطالبه وکړه چې موږ له د عمرو بن ود هغه بدن، هغه جسم موږ له واپس راکوي. ونعطيك عشرة آلاف درهم، او موږ به تاله چې دی 10,000 درهمه درکو. بعضو سیرتونو کې راځي وي دوی چې 12,000 درهمه به دله درکو. 12,000 درهمه والی او د عمرو بن ود دا بدن او دا جسم موږ له واپس راکړي. دا غټه د شرم خبره ده، یو خو سړی مردار کړی شو، ووژلی شو، او دویم بدن یې هم هلته پاتې شو. نو دا ډېره د شرم خبره وه. نو د دې شرم نه د بچ کېدو دپاره هغوی دا خبره وکړه چې د عمرو بن ود دا بدن موږ له راکوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ولېږو چې لا حاجة لنا فی جسده ولا بثمنه. ملګرو ته یې وی زمونږ نه د هغه د دې بدن سره څه کار شته او نه دغه پیسې زمونږ په کار دي. په روایت کې راځي چې ملګرو ته وی چې ادفعوا الیهم جیفتهم، د هغوی دا مردار هغوی له واپس ورکوي. په دې مردار بدن باندې موږ څه کوو؟ فانه خبیث الجیفه، مردار بدن دی خبیث الدیه، د دې دیت هم خبیث دی. ولا نأکل ثمن الموتى، او موږ په مړو باندې پیسې نه خورو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمرو بن ود بدن هغه واپس ورکو مشرکانو ته. په هغه ټیم کې یو بله واقعه هم را پېښه شوې وه چې نوفل ابن عبدالله ابن المغیره المخزومي هغه راغی او کوشش یې کو چې په دې خندق باندې واوړمه او په دې کنده باندې واوړمه. نو زبیر ابن العوام رضی الله عنه په هغه باندې حمله وکړه، په تورې باندې پې ګزار وکړو او په 2 حصو کې تقسیم کو. وی فضربه، سیرت کې راځي فشقه نصفین، په منځ یې 2 ټوکړې کو. او داسې عجیبه خبره نه ده که یو سړی دا ووایي چې دا څنګه
نو دا کیدی شي چې خصوصا هغه زورور بدنونه او بیا د هغه بدنونو سره ایمانی زوري او ایمانی طاقت نو د هغوی دپاره دا کارونه کول اسان دي. نن سبا بدني کمزورتیا هم ده او ورسره ایمانی کمزورتیا هم ده. نو ځکه موږ ته دا خبرې دي چې عجیبه ښکاري. ایمانونه خو زموږ کمزوري شوي دي، په دې کې خو څه شک نشته. کوم ځای کې د هغه صحابه کرامو ایمانونه او کوم ځای کې زموږ ایمانونه، خو د هغې سره سره بدنونه هم کمزوري کېږي. او یو حدیث کې دا راځي چې څومره دا وخت تېرېږي نو د انسانانو دا قدونه دوی د دنګوالی هم کمیږي او بدنونو کې هم کمزورتیا راځي. موږ چې کله کینو د مشرانو قصې کوو نو د هغوی بادري بیانوو چې هغوی به دا چل کوو، هغوی به دا چل کوو او د هغوی بدنونه داسې بیا د هغې نه به دا سلسله چې په کتره روانه ده، سلسله په کتره او بدنونه کمزوري کېږي. دا موږ ډېر ښه یو پته چې روان نسلونه هغوی به څنګه وي. خو غټه کمزورتیا د بدنونو کمزورتیا دومره غټه خبره نه ده. غټه کمزورتیا چې د هغه کومه ده ایمانی کمزورتیا ده. د هغوی سره خو طاقت و، دا بدن خو نن سبا یو سړی جوړولی شي او کوشش به وکړي او ځان به طاقتور کړي، خو دغه طاقت به له د کوم ځای نه راوړي چې هغې ته ایمانی طاقت ویل کېږي. دا طاقت به له د کوم ځای را پیدا کړي، ایمانی طاقت به له د کوم ځای راوړي. نو غټ طاقت او لوی طاقت چې دی هغه ایمانی طاقت دی. المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مؤمن هغه غوره دی د هغه کمزوري مؤمن نه. نو دې کې څه شک نشته چې له ټولو نه غټ طاقت هغه ایمانی طاقت دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته نصیب کړي. نو دا واقعه په کوم راپېښه شوه چې نوفل بن عبدالله المخزومي هغه په کوم مردار کړی شو د زبیر بن العوام رضی الله عنه په لاس باندې. په دغه وخت کې یو بله ناشنا واقعه راپېښه شوې چې هم د دې جنګ په دې دوران کې ده. د کافرانو او د مسلمانانو په منځ کې خو دا جنګ روان و. ما تاسو ته ووایي چې دا یو داسې جنګ و چې دې کې داسې مقابله نه و چې مخامخ یو بل ته ولاړ و د تورې جنګ و د ګزارونو نه. دا ټول یو اعصابي جنګ و او په غشو باندې یو بل ویشتو. نو بعضو صحابه کرامو به دا وخت به اوږد شو، نو بعضو صحابه کرامو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتو، ویا رسول الله زه کور ته ځم حال احوال ګورم او بیا واپس راځم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اجازت ورکو، کله به یو لاړ کله به بل لاړ په دې طریقه باندې، ځکه چې کور هم بالکل پرېښودی نه شي. داسې لږ ساعت له پکې کور ته ورښکاره شو د صحابه کرام، هم د اجازت نه وروسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به اجازت واخیستو. په دې کې یو صحابي ځوان هلک و چې هغه د انصارو په قبیله کې و. هغه اجازت وغوښتو نو کور ته لاړ، هغه یو ناشنا حالات ولیدو. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې هغه یو بل کس ته قیصه کوله او د دغه هلک دا کور یې ورته وښود. د دغه ځوان دا کور نو دا کوم چې د خندق د غزا په دې دوران کې اجازت غوښتلی او تلی وی دې ځای کې یو ځوان اوسېدو حدیث عهد بعرس، هغه نوی نوی واده کړی. نو وی چې فخرجنا مع النبي صلی الله علیه وسلم الى الخندق، من د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خندق ته وتو. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في انصاف النهار فيرجع الى اهله. دغه هلک به داسې چل کوو چې د ورځې په درمیان کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به اجازت غوښتو، کور ته به راتو. دا دغه هلک طریقه وه. وی چې فاستأذنه یوما، یو ورځې ته اجازت وغوښتو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا ووایي چې لاړ شه، اجازت یې ورله ورکړو. او دی ورته ووایي چې خذ علیک سلاحک، د ځان سره د خپل اسلحه ویسه. ولې؟ فإني أخشى عليك قريظة. د یهودو بنو قریظه خو موږ سره هسې غدر او خیانت کړی،
خو داسې نه چې تا یوازې ومومي او څه نقصان دله درکړي نو ته د ځان سره څه ویسه اسلحه ویسه فاخذ سلاحه هغه د خپل اسلحه د ځان سره راواغسته ثم رجع الى اهله او بیا خپل کور ته لاړ فاذا امرأته بین البابین قائمه نو د ده دا ښځه د کور د دروازې سره بهر ولاړه وه بهر ته راوتې وه فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به بس دا ډاریکه خپل غش یې راواغستو چې دا زنانه پې ووامه او ختمه یې کړمه واصابته غیرت ولا ورغی چې یعنې ښه زه چې به نه ومه نو دا به په دروازو کې ولاړه وه او بل ته ناوي جنۍ ته څه کوې چې دروازې ته راوځي وی هغې ورته وایي چې اکفف علیک رمحک دا هغه شی دی صبر وکړه وینیسه د ځان سره او دې کور ته ننوځه حتی تنظر ما الذي اخرجني ته دې کور ته ننوځه وګوره چې زه څه شي راویستی یمه وی کله چې هغه کور ته وننوتو فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش یو غټ مار هغه په تولۍ کې پروت او خوځېدو را خوځېدو نو فأهوى إليها بالرمح بس په دې غشي باندې چې دی نه په هغه باندې ګزار وکړو ثم خرج او بیا راووتو بدې چې کوم ټیم کې راوتو نو دغه مار واپس په ده باندې حمله وکړه فاضطربت علیه فما أدري أبو سعيد الخدري وي فما أدري أيهما كان أسرع موتا وده ما د پته نشته چې کوم یو پکې مخکې مړ شوی الحیة او الفتى یا خو د ځوانه لږ مخکې مړ شوی بیا دا مار مړ شو او یا دا مار مړ شو هغه هلک نه بیا ساه ووته وی موږ رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې یا رسول الله داسې قصه وشو کوم هلک چې تا نه اجازت غوښتلی و چې کور ته ننوتو مارو په مار باندې حمله وکړه او بیا مار په هغه باندې حمله وکړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې استغفروا لصاحبکم د خپل ملګري دپاره بخانه غواړي دا خو نیټه پوره شوې وي مړ شو او بیا دا وایي چې ان بالمدینة جنا قد اسلموا په مدینه کې پیریان دي او هغه مسلمانان شوي دي نو کله چې تاسو په دې مارانو کې څه وینئ که نه په کورونو کې نو فآذنوه 3 ایام 3 ورځې دوی ته خبره کوئ چې ګوره که زما د لاس نه ته نقصان در ورسېدو نو بیا به ګوره دا نه وایي چې موږ ته نقصان را ورسېدو فإن بدا لکم بعد ذلک که 3 ورځې بعد او د دې خبرې باوجود بیا دوی راښکاره کېدو فاقتلوه نو بیا یې مړه کوئ فإنما هو شیطان ځکه چې بیا دا شیطانان دي نو په اصل کې دی صحابي په چا باندې ګزار کړه په جن باندې پیری باندې ګزار کړه ځکه چې هغه خپل بدل واغستو په دې واقع کې دا فایده شوه چې کله ماران سړی وجني نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره عمل پکار دی چې ورته ویل پکار دي داسې نه دا ماري پیری او په شکل د مار کې نو ځان له به جاخه ښه ډېره کړي دا واقعه د خندق په دې ورځو کې چې دی نه راپېښه شوې وه یو بله واقعه ناشنا واقعه په دغه ورځو کې دا راپېښه شوې وه چې سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه په غشي باندې لګېدلی و سعد بن معاذ رضی الله عنه په باره کې راځي د عایشه رضی الله عنها روایت دی وایي د خندق په دې غزا کې سعد رضی الله عنه داسې ګرځېدو چې هغه یو زغره اچولی و د اوسپنې قد خرجت منها اطرافه دا لاس او خپې پکې ښکارې وي یعنې صرف د زغرې ولا دا سینه
دی وله پټه کړې وه نور لاس او خپې د هغه ښکاره وو نو ځکه په هغه باندې د ملګري یېرېدوم چېرې لاس او خپې ښکاره دي داسې نه چې په دغه وله څوک ګزار وکړي او بل دا چې سعد بن معاذ رضی الله عنه د بدن نه ډېر دنګ انسان و نو لاس او خپې ډېر اوږده اوږده و نه په روایت د جابر رضی الله عنه کې دا دي چې کله به ده باندې ګزار وکړو یو مشرک هغه ته ویل کېږي حبان ابن العرقه حبان ابن العرقه په ده باندې ګزار وکړو دغه شي او دی ورسره ووي خذها وانا ابن العرقه وی دا واخله او زه د عرقه زوی یم نو د هغه د فاصاب اکحله دا اکحل دی ډېر ته وایي چې کوم د دې سنګل او د دې مټ په دې منځ کې نو دې سره کې وله وویشتو چې هغه وینه د هغې نه ودرېږي او دا وینه د هغه نه روانه وي ځکه جابر رضی الله عنه وایي چې فحسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم بالنار پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې داغ ولګو په اور سره فانتفخت يده ولاس خره وپړسېد فتركه فنزفه الدم نو پرېښود د هغې نه بیا ښه وینه وبهېده بیا په بل پیرې بیا داغ ولګو فانتفخت يده د هغه د لاس بیا راوپړسېد یعنې څه فایده یې نه کوله کله چې سعد رضی الله عنه دا ولید او ورته ښکاره شو چې زما لاس اوس داسې درجه کې دی چې نقصاني دی نو دی ووی اللهم لا تخرج نفسي یالله زما نه سا مه اخله حتى تقر عیني من بني قریظه یالله چې څو پورې دي زما دا لاسونه زما دا سترګې دا دې په بنو قریظه باندې یخې کړي نه وي که نه یالله نو د هغه وخته پورې یالله ماله مرګ مه راکوه د یهود د بنو قریظه خو غدر او خیانت کړی و که نو د ده په زړه کې وه چې د دوی نه بدل واغستی شي د دې او دا بنو قریظه د یهود چې کوم وو دا د دوی په عهد کې وو جاهلیت په دور کې د دوی سره ملګري وو نو ځکه ده غوښته چې دا خپل کسان د کومو یهودو چې موږ سره ملګرتیا پاتې شوې ده چې دا کسان زه په خپلو سترګو باندې وینم چې څنګه دوی وجله کېږي هله به زما سترګې یخې شي ځکه چې دوی غټ غدر او خیانت هغه د مسلمانانو سره کړی دی وی فاستمسک عرقه ده چې څنګه دا دعا وغوښته هغه وینه څه شوه هغه بالکل بنده شوه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حکم سعد یوه قطره هم د ده د لاس نه بیا وینه نه تلې تر دې چې سعد رضی الله عنه بیا په خپله د هغوی په باره کې فیصله کړه واقع را روانه ده او کیدای شي را روان درس کې انشاءالله تاسو واورئ چې د هغوی سره بیا څه شي وو نو سعد رضی الله عنه فیصله کړې وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي لقد حکمت فیهم بحکم الله فوق 7 ارقعه ای سعده تا چې کومه فیصله وکړه نو بلکل هغه فیصله دې وکړه کومه چې الله کړې ده بره په اسمانونو کې فیصله څه وه انشاءالله هغه بیا تاسو ته بیان کړو پر روان درس کې حدیث کې د راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عایشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سیرت بیان کوي د غزا بیانوي نو وایي چې اصیب سعد یوم الخندق رماه رجل من قریش عایشه رضی الله عنها وایي چې په دغه غزا کې سعد بن معاذ رضی الله عنه لګېدلی و قریشو کې یو کس دی ویشته و په غشي باندې چې د هغه نوم و حبان ابن العریقه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خیمة في المسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره په جومات کې خیمه لګولې وه لیعوده من قریب چې دی ورته نږدې نو تپوس له به یې ځي راځي دا خیمه ولګېدله چا دپاره د سعد بن معاذ رضی الله عنه دپاره او دې نه دا فایده م راووته چې په جومات کې داسې خیمه لګول دا جایز دي چې بیمار پکې پروت وي او د هغه د علاج کېږي او ملګري د هغه تپوس ته راځي نو دا کار څه دی دا جایز دی رفیده الاسلمیه رضی الله عنها دا زنانه و مشهوره زنانه دی به چې دی نه بیا پټۍ کوله د دې زخمیانو دا په دې کې ډېره تکړه وه
نو د دې زخمیانو دا پټۍ به دې کوله. په دغه موقع باندې داسې حالات هم راغلي وو ځکه چې دا جنګ خو مستمر روانو سهار نه یې شروع کړې وه او خبره روانه وه، تر دې چې خالد بن الولید رضی الله عنه پکې دا کوشش هم کړی و. او په هغه وخت کې خالد بن الولید خو د مشرکانو سره و. نو خالد بن الولید رضی الله عنه دا کوشش کوو چې موږ په دغه ځای باندې حمله وکړو په کوم ځای کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره خیمه لګېدلې ده. ځکه صحابه کرامو به سخته دفاع وکړه او دا جنګ یې وکړو. سیرت کې راځي الی قریب من اللیل، د سهار نه یې شروع کړی او شپې ته خبره ورسېده. مسلمانان د خپل ځینه نشو خوځېدی. نو کله چې دا نور ډوب شو د دوی نه پکې د مازدیګر لمونځ هم شی و، مازدیګر لمونځ هم شی او ماښام منځه ټیم. ځکه هغه مشهور حدیث دی تاسو به اورېدلی بار بار د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په باره کې راځي چې جاء یوم الخندق بعد ما غربت الشمس. عمر بن خطاب رضی الله عنه د خندق په ورځ راغی او نور ډوب شوی و. فجعل يسب كفار قريش، نو د قریش د کافرانو پسې بدې ردې ویلې او دی ووی یا رسول الله ما کدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. یا رسول الله نور پکې ډوب شو ما پکې د مازدیګر لمونځ ونه کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته والله ما صلیت او ما هم نه دی کړی. نو فقمنا الى بطحان علاقه کې ودرېدو فتوضأ للصلاه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس کو ملګرو مودس کو فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نو اولې د مازدیګر لمونځ کو او بیا پسې کوم لمونځ کو؟ بیا پسې د ماښام لمونځ کو. یو حدیث کې دا هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته خیرې وکړي وی شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. د کافرانو موږ دغه منځني لمونځ نه منع کړي وو چې هغې ته د مازدیګر لمونځ ویلی کېږي. ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا. یو روایت کې راځي چې حش الله اجوافهم وقبورهم نارا. الله دې د دوی قبرونه او د دوی کورونه دي الله د ورونو نه ډک کړي چې موږ یې د دې لمونځونو نه دومره لیټ کړو د دې جنګ د لاسه. بلکې بعض روایتونو کې خو دا راځي چې د ماسپښین لمونځ ورسره هم پاتې شوی و. ماسپښینو مازدیګر او بیا ماښام لمونځ. نو حدیث کې دا راځي چې فدعا رسول الله بلالا، او دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی وی بلال رضی الله عنه ته آواز وکړو فاقام صلاة الظهر، هغه اقامت وکړو د ماسپښین د لمانځه دپاره. اول یې هغه وکړو، بیا د هغې نه بعد فاقام العصر د مازدیګر دپاره اقامت وکړو. بیا چې کله هغه ختم کړو نو فاقام المغرب، نو بیا د مغرب لمونځ وکړو. دې ځای کې یو څو مسلې. اولنۍ مسله دا ده که څوک دا ووایي چې په دغه ټیم کې دوی صلاة الخوف ولې نه کوو، هغه لمونځ چې هغه د جنګ په دوران کې کېږي هغې ته صلاة الخوف وایي د یېرې لمونځ. نو جواب دا دی چې دغه وخته پورې دغه لمونځ لا نه و نازل شوی. د دغه لمانځه دا مسله دا په دې وخت کې نه وه، دا وروسته نازله شوې. نو په دې ټیم کې دا په دوی لازم و چې هر یو لمونځ به په خپل وخت کې کوي. دویمه مسله د قضا لمونځونو طریقه دا ده چې کله د تم رایاد شو او کله د تم موقع میلاو شوه نو هغه لمونځ به په هغه ټیم باندې کوې. او دا طریقه چې د عوامو یې زده کړې ده د بعضو مولیانو نه او پته نشته چې په دې به هغوی څه دلیل ښوولی. زه خو حیران یم ورته چې کله د لمونځ پاتې شي لکه نن د مازدیګر لمونځ پاتې شو نو دا به سبا د مازدیګر د لمانځه سره بیا راګرځئ. پته نشي په دې څه دلیل دی. او بل دا چې دا ګرنټي به څوک ورکړي چې سبا مازدیګره پورې به دا سړی ژوندی؟ د دې څوک ګرنټي ورکولی شي؟ نشي ورکولی. نو څنګه دی د سبا مازدیګره پورې دا لمونځ پرېږدي؟ دا بې دلیله کارونه دي. دغه شان د هر لمانځه نه مخکې یو لمونځ کول وي دا به چې ته زموږ نه قضا شوی نو هغه لمونځ پکې راوګرځېدو. دا بې دلیله کارونه دي. دا بعض چې مکې مدینې ته راشي نو دلته لږې لمونځونه کوي و یو لمونځ دلته په 1 لاک دی. نو موږ چې یو لمونځ راوګرځو قضا لمونځ نو څو لمونځونه به راوګرځول؟ 1 لاک لمونځونه به راوګرځول. دا ټول بې دلیله کارونه دي، ټول بې دلیله خبرې دي. او دغه شان دا بعض چې قضای عمري کوي
د رمضان په میاشت کې چې کوم اخرنۍ جمعې او باغې باندې یو څو رکعاته وکړي او دا وایي د ټول عمر قضا مونځونه را وګرځي هسې ګپې جوړ کړی د دې دین نه نو د مانځه چې د نه قضا شو او عذر یې و ځکه چې دا فایده یې د ساتئ کوم مونځ چې قصدن عمدن لیټ کړی شي دا مونځ الله نه قبلوي که 1,00,000 پیرې هم وکړي خو الله یې نه قبلوي اوس یو سړی دی ناست دی ګپ شپ لګوي او د مازدیګر د منځه ټیم دی او دی ناست دی ناست دی ناست دی ماښام بانګې ووي ټیم د مازدیګر څه شو ختم شو اوس دی وایي چې زه به د مازدیګر دا ورسره وکړم موږ ورته دا وایو که ته 1,00,000 پیرې د مازدیګر د مونځ بیا کې الله یې نه قبلوي ها څنګه ولې جواب د هغې دا دی که چېرته د مازدیګر د مونځ د ماسپښین په ټیم کې قصدن عمدن کړی وی دا الله قبلو نه قبلو ټول دا مني او دغه سړی هم مني چې د مازدیګر د مونځ چې مخکې کې ماسپښین ته راورسوي نو الله یې نه قبلوي نو څنګه بیا چې کله ته د ماسپښین د مازدیګر د لیټ کې او ماښام ته راورسوي نو بیا یې څنګه قبلوي دلته هم تا قصدن عمدن د وخت نه لیټ کو هلته دې قصدن عمدن د وخت نه مخکې کو نو ټول یې مني چې دا مونځ نه قبلېږي نو چې کله قصدن عمدن د وخت نه وروسته کي نو بیا څنګه قبلېږي نو دا مونځ بیا راګرځول او کول دا د هغه چا دپاره دي چې هغه معذوري عذر ورسره وي په دې کې د مسلمانانو سره یو لوی عذر و چې هغوی په جهاد کې او په جنګ کې مصروف وو د هغې د لاسه چې د مازدیګر مونځ او د ماسپښین دا ترې لیټ شوي وو هغوی سره عذر بله مسله دلته دا فایده بیانه شوه چې کله د نه ډېر مونځونه پاتې شي نو په هغه ترتیب باندې به یې راګرځوي لکه اوس دې کې د مسلمانانو نه د ماسپښین مونځ پاتې شوی او د مازدیګر یې پاتې شوی او ماښام پې مو نو اول یې کم یې وکړو ماسپښین بیا مازدیګر او بیا ماښام دا فایده د دې ځای نه راووته والله اعلم په دغه ورځو کې او د غزا د جنگ په دې دوران کې یو ناشنا کار بل شی و هغه دی چې کله مسلمانان په دې سختو حالاتو کې وو او په هغه یره کې وو کومه چې الله سبحانه وتعالی بیان کړې ده او ما تاسو ته درس د دې غزا هغه اولنۍ برخه چې ما بیانوله نو تاسو ته ما هغه یره ذکر کړې وه چې څنګه یره په مؤمنانو باندې راغلې وه د هر طرف نه دشمن راګیر کړي وو د هر طرف نه او غټې غټې قبیلې او 10,000 فوج راغلی الله سبحانه وتعالی د دې خپلو ملګرو مرسته کوي او په داسې طریقې وکړي او د داسې ځینې وکړي چې د چا په ګمان کې هم نه راځي سبحان الله په دغه دوران کې الله سبحانه وتعالی دا واقعه راښکاره کړه چې یو کس اسلام قبول کو او د هغه نوم دی نعیم ابن مسعود الاشجعي رضی الله عنه د نعیم ابن مسعود اسلام قبول کو او دا قصه به په خپله د نعیم ابن مسعود نه واورو چې هغه څه وایي نعیم ابن مسعود رضی الله عنه وی کله چې دا لښکرې روانې شوې او په مدینه باندې حمله کوله سرت مع قومي زه د خپل قوم سره لاړم قوم ټول جنګ له روانو نو زه ورسره هم لاړم وانا على دیني او زه په دغه خپل دین باندې وم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بي عارفه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه مخکې نه پیژندم وی سبحان الله الله ګورې یو کار کوي یو مرسته یې کوله د کوم ځای نه الله خبر راته وکړي او د خپلو ملګرو مرسته کوي ناشنا مرستې الله سبحانه وتعالی کړي د دې پیغمبرانو او د دې مؤمنانو خو په شرط دی چې کله ته د الله د دین مرسته کوي نو الله سبحانه وتعالی به ستا مرسته کوي لکه یوسف علیه السلام ته وګوره هغه په جیل کې پروت و 100 کاله چې کله الله راویستو د جیل نه نو څه طریقه ورله جوړه کړه چې باچا خوب ولیدو او په هغې کې دا دي او دغه دي د کوم ځای نه لکه دا خبره الله سبحانه وتعالی راته وکړه چې دا یوسف علیه السلام د جیل نه راوځي داسې الله مرسته کوي د خپلو ملګرو او د مؤمنانو منه امیده کېږئ د الله د مرستې نه خو په شرط دی چې تاسو مرسته کوئ د الله د دین سره او د الله سبحانه وتعالی د کلام سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو مرسته کوئ وی اچانک
قذف الله في قلب الاسلام الله وی اچانک زما په زړه کې د اسلام سره محبت پیدا کو خبر خو د مخکې د اسلام په باره کې اورېدلي نو فكتمت ذلك على قومي دا نعیم بن مسعود وی چې ما دا خبره د خپل قوم نه پټه وساتله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پټ رالمه بین المغرب والعشاء د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې فوجدته يصلي وی ما ولیدو لمونځ یې کوه بیا وی ما سره ملو شو وی ما ته وی چې ما جاء بک یا نعیم نعیمه ته څنګه راغلی ولې وی ما ورته وی چې یا رسول الله انی جئت اصدقک د دې دپاره راغلی یم چې ستا تصدیق وکړم چې او ته رښتیا وې او ګواهي ورکوم د دې خبرې چې څه چې تا راوړي دي دا حق دي زه مسلمانېږم یا رسول الله نعیم بن مسعود رضی الله عنه یا رسول الله زه مسلمانېږم مسلمانان به هم ډېر خوشحاله شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم خوشحاله شو فمرني بما شئت یا رسول الله یا رسول الله څه خدمت وکړم یو خدمت راته وښایه زه خو مسلمان شوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې انما انت فینا رجل واحد ته خو یو سړی دومره غټه مرسته خو نشي کولی خو داسې وکړه چې فخذل عنا ما استطعت دا خلک چې ته په څه طریقه کمزوري کولی شي کمزوري که فإن الحرب خدعه په اصل کې دا جنګ وی دی ته چې انسان دوکه ورکوي دا جنګي دی دپاره چې فریقین یو بل له څه ورکوي دوکه ورکوي وی ما ورته چې صحیح دی یا رسول الله خو ولكن یا رسول الله اذن لي فأقول یا رسول الله خو ما له اجازت راکړه ګورې زه کیدای شي په تا بس هم خبرې وکړم هغوی ته به زه ځان داسې نه ښکاره کوم چې زه خو مسلمان یم نو ما له اجازت راکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قل ما بدا لك فانت في حل چې څه وی وایه موږ دله اجازت درکړی دی چې څه وی وایه ډېر هوښیار انسان و دا نعیم بن مسعود رضی الله عنه کله چې دی د دغه ځای نه راووتو په بنو قریظه پسې لاړه بنو قریظه هغه یهود کوم چې مدینه کې وو او مسلمانانو سره غدر او خیانت وکړو نو یې اول په هغوی پسې لاړه او دی په جاهلیت کې د جاهلیت په دور کې دی د دوی ملګری او د دوی سره به کېناستو پاسېدو نو هغوی هم پېژندو چې پسې ورغی نو هغوی ورته وویې نعیم څه دپاره راغلی ورته وی قد عرفتم ودي ایاکم تاسو ته پته دی چې زه تاسو سره څومره محبت کوم او زما او ستاسو په منځ کې څومره مضبوطه رابطه ده هغو ته صدقته دا خبره خو دې صحیح وکړه لست عندنا بمتهمین زمونږ په منځ کې په تا څه بهتان او څه دغه مونږ په تا کې څه عیب نه دی لیدلی نو ای بیا وی چې صحیح ده چې تاسو ما منئ چې زه رښتینی سړی یم او زمونږ په منځ کې ملګرتیا هم پاتې شوې ده نو بیا یو خبره واورئ څه خبره وی ان قریشا وغطفان لیسوا کانتم قریش خاندان او غطفان قبیله دا ګوره ستاسو په شان نه دي ګورې تاسو جدا یې هغوی جدا دي البلد بلدکم دا کلی ستاسو کلی دی ګورې فیه اموالکم په دې کې ستاسو مالونه دي و ابناؤکم ستاسو زامن پکې دي و نساؤکم او ستاسو زنانه پکې دي نو تاسو خو د دې علاقې نه بل ځای ته تللی نه شئ هر چې قریش دی او غطفان دي هغوی خو به د دې ځای نه لاړ شي قصه به یې ختمه شي که چېرته ویبېللم قریش وبېلله یا غطفان قبیلې وبېلله نو چېرته به لاړ شي واپس به خپلو علاقو ته ځي خو دا خو ستاسو ځای دی ستاسو ځمکه ده تاسو به ترې چېرته ځئ تاسو خو بل ځای ته نه شئ تللی نو داسې کار وکئ چې تاسو خو د هغوی سره ملګرتیا کړې ده خو دا دی چې فلیسو که انتم هغوی ستاسو په شان نه دي ګورې فإن رأوا نهزة أصابوها که چېرته دوی څه ولیدو څه فایدې ولیده نو بس بیا به د هغې نه دوی فایده اخلي او که چېرته داسې نه وه لحقو ببلادهم خپلو علاقو ته به لاړ شي او ستاسو
تاسو به پرېږدي دغه مسلمانانو ته. نو داسې کار وکئ. زه درته یو طریقه ښیم. ډېر هوښیارتوب یې کړی دی. هغو ته یې څه وایي د هغه وخته پورې به د دوی سره ملګرتیا نه کوئ د دې ټولګو سره دا کوم چې راغلي د جنګ دپاره قریش او غطفان. وایي موږ له سړي راکئ هغه به موږ سره ګاڼه موږ له خپل یو څو مشران راکئ چې هغه موږ سره څه شي هغه به ګاڼه شي موږ سره. نه چې موږ ته یقیني پته وي چې او تاسو بیا تښتئ نه داسې به کوئ بیا. هغو ته یې لقد اشرت بالرأي دا خو ډېره ښکلې رای دې بیان کړې. یاره نو وایم شکریه یې ما ادا کړه د هغه چې دا ښکلې خبره ده چې موږ هغوی ته ووایو چې یو څو مشران موږ له خپل لاکئ دا به موږ سره ناسي چې زموږ یقیني چې او تاسو بیا تښتئ نه او موږ پرېږدئ نه. بیا نعیم ووتو په قریش پسې لاړ. ابو سفیان سره ملاقات وکړو. د هغه سره نور کسان هم ناست وو. ورته یې وویل ابو سفیانه ته خو ما پېژنې؟ هغه ویل زه دې ښه پېژنم او زما ملګرتیا هم تاسو پېژنئ؟ هغه ورته یې وپېژنم او زما او د محمد صلی الله علیه وسلم د دین په باره کې هم تا ته پته ده. هغه ویل ما ته خو پته ده ستا دین جدا دی د هغه جدا دی خو ما یو خبره ولیده هغه تاسو ته رارسول غواړم. زما ملګري یئ تاسو زما رونه یئ په تاسو خفه کېږم نو دا خبره تاسو ته رارسوم. زه درته دا خبره کومه چې دا یهود چې کوم دي دوی چې د دې مسلمانانو سره کومه معاهده کړې وه هغه یې ماته کړه. اوس د نوي نه خبر شوی یم چې دوی دغه پیغمبر ته واپس بیا خطونه لیږلي دي یېرېدلي دي. نو خطونه یې لیږلي دي چې یاره موږ تا سره چې کوم لوز مات کړو نو موږ ډېر غلط کار وکړو او موږ په دې خپل کار باندې پښیمانه یو. نو بیا د مسلمانانو راضي کولو دپاره هغوی ته دا ووایي چې موږ به د دې قریش او د دې غطفان نه یو څو مشران کسان والو هغه به تاسو له درکو تاسو هغوی مړه کړئ. دا طریقه جوړ کړې ده او مسلمانان ورته ووایي چې صحیح ده په دې باندې اتفاق شوی دی. نو زما دا خبره واورئ که چېرته د یهودو تاسو ته ووایي چې یو څو کسان موږ له راکړي موږ سره به ګاڼئ نو ور یې نه کوي. ځکه که دا کسان تاسو ورکړو نو دوی مسلمانانو له ورکوي هغو ته یې بېغمه شه موږ دومره قمقلان هم نه یو چې دوی له مشران ورکوو. وی صحیح ده. بیا لاړ د نعیم په غطفان پسې هغوی ته خو یې ښه صفا ووایي چې تاسو خو زما قبیله زما خاندان یئ. هغوی ته یو صحیح ده. هغه شان خبره ورته وکړه کومه چې قریشو ته کړې وه چې دا یهود به ګورې تاسو نه مشران غواړي د دې دپاره چې مسلمانانو له یې ورکوي چې هغوی مړه کړي مشران ور نه کوي. هغو ته یې نویمه بېغمه شي موږ یې ونیخو او بس اختلاف جوړ شو د دوی په منځ کې د یهودو په منځ کې او د مشرکانو په منځ کې اختلاف جوړ شو. ابو سفیان یو شپه چې دی نو ابو سفیان او د غطفان قبیلې مشرانو نو بنو قریظه ته یو څو کسان ولیږل. یو څو خپل ملګري ولیږل او ورته یې دا ووایي انا لسنا بدار مقام موږ شه په داسې ځای کې جنګ نه کوو چې دا زموږ خپل ځای دی دا پردی ځای دی. قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا. ورته یې ووایي زموږ نقصان روان دی زموږ تاوان روان دی راوځئ چې جنګ وکړو د دې محمد صلی الله علیه وسلم سره. هغو ته واپس جواب راولېږو وان اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا. نن د هفتې ورځ ده او د هفتې په ورځ مونږ څه کار نه کوو نو مونږ جنګ هم نشو کولی. او په دې کې زموږ په ملګرو باندې یو حادثه هم راغلی و چې هغه وي تاسو ته معلومه ده. کومه حادثه؟ د هفتې په ورځ الله چې د شادوګان او خنزیران جوړ کړي قرآن کې تذکیره شته وي په دې ورځ خو موږ ته یو عذاب هم را رسېدلی نو په دې ورځ موږ څه کوو موږ څه کار نشو کولی. او دا مو اورئ ګورئ
ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم. او دا یاد کوي ګوره موږ د هغه وخته پورې جنګ نه کوو ستاسو ملګرتیا نه کوو چې څو پورې تاسو موږ له یو څو مشران نه راکړي. یکونون بأیدینا ثقة لنا، دوی به موږ سره وي، موږ به وو چې خبره به یقیني ده. فإنا نخشى إن درستكم الحرب، موږ یریږو که چېرته جنګ په تاسو باندې سخت شو نو تاسو تښتئ او موږ دقه شان پرېږدئ. چې کله عکرمه بن ابي جهل لېږلی دې خبرې عکرمه چې کله واپس راغی ابو سفیان هم ناست او د غطفان قبیلې مشرانو وی څه وي هغه وویل چې مشران راکوي. ان الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. ګورو نعیم ویلو چې دوی د مسلمانانو سره اتفاق کړی دی چې موږ به د دوی نه یو څو مشران والو او هغه به تاسو له درکړو، تاسو یې مړه کوي. بس صحیح ده. واپس یې پسې کسان ولېږل او دی ورته وویې چې والله که دله موږ یو کس هم درکړو موږ لیوني خو نه یو چې خپل مشران تاسو له درکوو. یهود یو بل ته وکتو ویې ښه وګوره نعیم بن مسعود چې کومه خبره کړې وه حق وه چې دوی په اصل کې موږ له دوکه راکوي. که دوی چې ته په رښتیا زموږ سره ملګرتیا کوله خو یو څو مشران به یې راکړی وی موږ له دې کې څه دي. خو دوی چې دا مشران موږ له نه راکوي نو مطلب دا دی چې دوی موږ له دوکه راکوي نو بس موږ ملګرتیا نه کوو. واپس ورته هغوی چې دی خبره ولېږله وی که ملګرتیا کوئ او جنګ له روځئ نو روځئ خو موږ چا له کسان نه ورکوو. دوی ورته ویل موږ د هغه وخته پورې جنګ نه کوو چې څو پورې موږ سره کسان کېنولي نه وي. دغه شان د هغوی په منځ کې اختلاف پیدا شو. وکفى الله المؤمنین القتال، او الله په قرآن کې دا وی مؤمنان ما د جنګ نه بچ کړو. په دغه دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرې دعاګانې غوښتې، الله ته زاریانې کولې. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله بن ابي اوفى رضی الله عنه وی دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاحزاب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ډلو ته خیریم کړي دي دا کوم چې راغلي په مدینه باندې حملې لپاره، او دا به وي اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. یالله ته کتاب نازلونکی، ته زر حساب کوونکی، دې ډلو له یالله شکست ورکړه، په دوی باندې زلزله راوړه. بل ځکې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا به کوله اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یا الله زمونږ عورتونه پټ ساته، زمونږ په موږ باندې پرده وساته یا الله، او زمونږ دا یره چې ده ختمه کړه. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو د دعاګانې قبولې کړې او یو سخته هوا راله، سخته سمه تیزه هوا راله او سمه یخه هوا راله چې د دې کافرانو هغه لوښي هغه په بل طرف واړول، د دوی هغه سامانونه اوچت کړو دې سیلۍ، د دوی هغه ورونه مړه شو، د دوی هغه خیمې دې هوا راواغستې روانې کړې. او الله سبحانه وتعالی دې په دې منځ کې ملایکو هم راولېږل د دې لپاره چې دوی په دې زړونو کې یره ور واچي. ځکه الله په قرآن کې دا خبره کړې ده یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم. ای ایمان والو رایت کئی نعمت اللہ اذ جاءتکم جنود کله چې رالی لښکرې په تاسو پسې فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها. الله وایي ما په هغه لښکرو باندې سخته سیلۍ راوسته او ما داسې لښکر راکوز کړو د اسمانونو نه چې هغه تاسو نه کتو. داسې سخته سیلۍ په دوی باندې راله چې دوی اراده وکړه چې بس د نور د دې ځای نه پاسو وځو. بل دې ملایکو د دوی په زړونو کې یره ور واچوله، د هغې د لاسه دوی ښه ویرېدو او موږ ځو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه بن الیمان رضی الله عنه په دوی پسې ولیږو. ډېر د یېرې وخت خو ما تاسو ته په اولنۍ برخه د دې سیرت اولنۍ برخه چې ما بیانوله پای کې ما تاسو ته دغه حالات ذکر کړي چې څنګه یېره په مؤمنانو باندې راغلې وه.
تر دې چې حذیفه بن یمان رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم، څوک به پاسي او لاړ به شي هغه طرف ته د مشرکانو طرف ته وبه ګوري چې هغوی څه کوي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا شرط ولګو چې چا دا کار وکړو ادخله الله الجنه، الله به چېرته بوځي؟ جنت ته. نو څوک هم نشو پاسېدی، یو کس هم پانسېد. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فما قام رجل من القوم، بیا هم څوک پانسېد. ولې؟ وی ځکه چې من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، سم تیز جمع و او موږ څه خوړلي نه ورځې شوې وي دنیا او دغه شان یره م وه چې لس زره کسان دي او ټول لا جمع شي. وی کله چې څوک پانسېد وی زه پاسېدم. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې یا حذیفه، ای حذیفه فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، حذیفه ته لاړ شه او وګوره چې دا قوم څه کوي. ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، او ګوره ته پکې د ځان نه څه ونه کړې، زما د طرف نه ته اجازت نشته، نه په هغوی حمله کولی شي نه نور څه کولی شي، خو صرف لاړ شه او ویې نه چې دوی څه کوي. حذیفه رضی الله عنه چې کله زه لاړم نو الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې سیلۍ راوستې وه او لښکرې پې داسې راوستې وې چې هغوی د دوی سره ناشنا کار وکړو. د دوی د لوښي دې سیلۍ راغستې وو، د دوی هغه سامانونه، هغه توخې، هغه خیمې، د هر څه دې سیلۍ داسې روانې کړې. نو ابو سفیان پکې دا خبره وکړه، پاڅېدو چې یا معشر قریش، ای قریش والو انکم والله ما اصبحتم بدار مقام، تاسو په داسې ځای کې نه یئ چې دا ستاسو خپل ځای دی. لقد هلک الکراع، اسونه زموږ نه خراب شو، اوښان خراب شو، بنو قریظه موږ له دوکه راکړه او دې سیلۍ ته تاسو ګورئ چې موږ څه شي ته نه پرېږدي، اور موږ نشو لګولی. نو ځئ چې ځو زه خو روان یم. هغو ته صحیح ده چې ته روان یې موږ هم روان یو. حذیفه رضی الله عنه وی که دغه ټیم کې ما غوښتی نو ما په ده باندې ګزار هم کولی شو او دی مې وجلی هم شو، خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ویلو چې ته به څه نه کې، تر ځان نه څه نشي کولی. بیا چې کله واپس راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وی یا رسول الله احزاب چې دي هغوی واپس روان شوي دي. ابو سفیان هغوی ته تقریر وکړو او هغه ټولو اتفاق وکړو د ابو سفیان په خبره باندې چې موږ واپس ځو. مؤمنان ډېر زیات خوشحاله شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا ووی الآن نغزوهم ولا یغزوننا نحن نسیر الیهم، بس دا آخرنی پیر دی چې قریش زمونږ طرف ته مدینې ته رالو، د نن نه بعد به دوی په موږ پسې نه راځي، په موږ به حملې نه کوي، موږ به په دوی باندې حملې کوو. دوی الله زموږ نه دومره ویرولو. مؤمنان خوشحاله شو او منافقان خو په کورونو کې ناسو که نه، په چا سره ناسو؟ د ښځو سره. الله په قرآن کې وایي رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، هغوی خوشحاله و په دې باندې چې د پاتې شوو ښځو سره ناسي. نو منافقان د ښځو سره ناسو، مؤمنانو خپلې اسلحې راواغستې او مسلسل تقریبا میاشت هغوی د جنګ وکړو او ډېر ستړي شوي وو، پکې تږي شوي وو، وږي شوي وو، ډېرې تکلیفونه یې د الله د دین دپاره اوچت کړو. واپس را روانو نو دوی د دروازو د کړکو نه کتو. منافقانو ننداره د کوم ځای نه کوله؟ د دروازو نه او د کړکو نه. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، مؤمنان ورته آواز وکړي راوځئ کافران لاړو، دوی تلي نه دي. وایي دوی اکثر چې لاړ شي بیا راځي. تاسو ورته لږ صبر وکړئ، لږ ودرېږئ ورته، دا خو لوی لښکر دی، کیدای شي بیا حمله وکړي. او ته یې لکه تلي دي موږ ولیدو، راوځئ. دا د منافق سړي او د بزدله انسان حالي، او دا د هغه انسان حال دی چې په زړه کې د منافقت بیماري. اسلام کې ننوته د دوی هغه د یو مقصد دپاره دي چې موږ ته غنیمتونه میلاو شي، او بل په دې ځای کې د مؤمنان زورور دي، نو چې موږ د دوی سره ملګري یو نو موږ ته به فایده میلاویږي، موږ به څوک تنګولی نه شي. اوس که چېرته موږ د دې زورورو خلکو سره
دشمني کوو یا مقابله کوو نو بیا خو رانه دوی بدل اخلي ځکه په دې ټیم کې دوی غلي وو او د مؤمنانو ته ځان ظاهره کړی چې موږ مؤمنان او کردار یې دا و الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه منافقت نه په امن او امان کې ساتي دې سره چې دی مؤمنان بیا د خندق نه واپس مدینې ته رالو او چې کله واپس راتلو نو دی وی لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده هغه الله یک یوازې هغه د عبادت حقدار دی وی خپل لوزې رښتیا کو د خپل بنده سره پیغمبر سره مرسته وکړه خپل لښکر له عزتونه ورکړو لښکر یې د کافرانو له شکست ورکو یوازې وله شکست ورکو نه څه شی مخکې دی د الله نه او نه څه وروسته یې د الله نه د ذوالقعدې په میاشت کې 7 ورځې پاتې وې 7 شپې پاتې وې چې دوی واپس رالو کورونو ته او دا د بوټو ورځ وه د بوټو ورځ وه چې مؤمنان واپس خپلو کورونو ته رالو او میاشت د ذوالقعدې وه او 7 شپې پکې پاتې وې دې سره چې دی د غزوه احزاب هغه قصه ختمه شوه د دې نه بعد بیا کومه غزا چې شوې ده هغه د بنو قریظه د غزوه بني قریظه دغه یهودو سره بیا سیجل شوی کوم یهودو چې غدر او خیانت کړی و د چا سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د مؤمنانو سره د دوی سره بیا څه شوي دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په نقش قدم روان کی او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ دلته جمع کړي وو دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين